بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس، زموږ یوټیوب چینل هم شینواری سپیکس او ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. بعض یو نیم کسانو یو څه کسانو داسې دغه جوړ کړي دي پاڼې، نه پوهېږو چې ولې، خو ستاسې خوښه بس فالو کولو ضرورت نشته، ځکه دغه یو پاڼه ده چې موږ ورنه لایو راځو. هغوی نه هیله ده چې بل د کرکټ پاڼه جوړه کړئ، شخصي دغه پاڼې مه جوړوئ. نو راځو نن به د پاکستان د کرکټ ټیم کې 3 تغییرات راغله، د هغې په اړه سره خبرې کوو. نړیوال جام دپاره خپل سکواډ اعلان وکړ او همداسې احتمال کېده چې تغییرات به پکې راځي. هغه ځکه چې رمیز راجا نوی چیرمن راغی او نوی چیرمن سره یو څه نوی سیټ اپ هم راځي. هغه ایم ډي وسیم خان هغه استعفا ورکړه، هغه لاړ وخت نه مخکې، او رمیز خپله د کرکټ پلیر پاتې شوی، کامنټیټر پاتې شوی دی، سمارټ برین دی. نو یو 3 چینجز یې په پاکستان ټیم کې راوسته چې ډېر بهترین چینجز دي، ډېر بهترین بدلون دی. راځو د پاکستان هغه کوم سکواډ چې دوی اعلان کړی دی تاسې شاید تیار کتلی می، مگر بیا به هم در سره شیر کو. کپتان بابر اعظم، وائس کیپٹن شاداب خان، آصف علی، فخر زمان، حیدر علی، حارث راؤف، حسن علی، اماد وسیم، محمد حافظ، محمد نواز، محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر، سرفراز احمد، شاهین شاه فریدی and شعیب مقصود. 3 چې کوم ریزرو پلیران دي دا 15، 3 ریزرو کې خوشدل شاه، شاهنواز دهانی او عثمان قادر. اوس راځو دوستانو، دوی چې دا کوم ټیم اعلان کړی دی کې 3 تغییرات راغله، او زما په نظر دا ګوره هغه بلیسنګ از ان ډسکریس ورته یو کرکټ دغه کې. نو کله کله چې یو بد کار وشي په هغې کې ستا دپاره یو ښه کارم را میدان ته شي. د پاکستان نه نیوزیلینډ ټور نیوزیلینډ والا لاړی، مګر پاکستان خپل T20 هغه نیشنل T20 کپ چې دی هغه ایکسپینډ که زیات میچونه وکړه. نو هغې سره حیدر علي هم فارم کې راغی، او دا فخر زمان چې دا خو زما په نظر دغه ورته ویلي دي رمیز راجا چې how can you not put فخر زمان in T20. سو هغه پکې خامخا چوره، ځکه بعضې پلیران اوس استرالیا گلن میکسول سو نور داسې که نه اب خامخا ټیم کې اچوي، هغه یو ډاینامیک میچ ویننګ پلیرانی. نو دغه اعلان وکړي او هغه فاست بالر حسنین هم کېناوئ، خوشدل شاه ریزرو ته کوي. نو زما په نظر باندې ټیم نور هم ښه شو، مخکې هم ښه ټیم و، اوس نور هم ښه شو. هغه موږ به در سره خپل دی کې اوس هغه 11 سلیکشن چې دی ډېر ګران دی، مګر بیا هم موږ به در سره هغه خپل 11 چې دي هغه سلیکټ کو. ګوره پیچونو ته په کتو سره ته باید خپل آرډر چینج کې. هر یو ټیم سره هغه ایشان کشن ممبئی انډینز چې اوپننګ ته راخطا که یو بدل بیټسمین ښکاري. پرون نابل پرون لوبه کې تقریبا 50 والا، نن هم په 9 بالونو ظالم بچي 8 رنزې کړي وي. نو سوریا کمار یادو هم په فارم کې راغی. زموږ سره همدا خلک چې دي په ګروپ کې دي. نو د پاکستان چې کوم بیټنګ لاین اپ ته زما په نظر باندې دا پیچونه داسې دي چې دې کې تا سره خامخا میډل اورډر کې یو نمبر 4 نمبر 5 کې داسې پلیر په کار دی چې هغه د هغه اټکول ګراني ټیکنیکل پلیری، یو در سره ټیکنیکل اوپننګ کې پکار دی، یو در سره 4-5 کې پکار دی. که چېرته 2-3 وکټې زر خطا شي چې دا گیم راکاږي 15 اوره پورې، پس د هغې نه بیا اکسلریشن شروع کی. نو زما په نظر باندې د پاکستان دپاره بهترین اوپننګ کامبینیشن سنس فخر زمان چې راغی. نو فخر زمان چې سکواډ کې راولې، نو فخر زمان به لوبیم. فخر زمان خو داسې پلیر دی، هغه چمپیونز ټرافي فائنل ګټه. ګوره فائنل چې اټس ا بگ گیم، هغه ټول عمر یادېږي. عمران خان ورلډ کپ ګوره ګټلی 92 کې، همیشه به یادېږي. همداسې فخر زمان چې دی دا چمپیونز ټرافي پاکستان په تاریخ کې اول ځل ګټلی، او دا به ټول عمر یادېږي. نو اوپننګ ته محمد رضوان او فخر زمان صاحب باید واچول شي. زما په نظر دا پیچونه داسې دي چې په دې کې که بابر اعظم او دغه دواړه یو ځای شي ډېر سلو وکټې دي، او په دې کې دی دواړو بابر اعظم سپیشلی چې هغه پاس اورډر کی، هغه
دې په ځای چې خپل ټایمینګ سره ریګولر لوبو کې هغه ان ارتھوډاکس شاټونه هم وهي نو مطلب کوشش کوي چې بال زور سره ووهي هغې سره دی کیچ آوټ کیږي نو اټس بیټر چې بابر اعظم لاندې شي کیپټن دی ذمواري ده ریسپانسیبیلیټي ده او رضوان ان فخر زمان چې فخر زمان ورسره په رضوان باندې هم په یو حساب باندې پریشر کمی ځکه چې تا سره یو داسې کس دی چې هغه سم هیټینګ کوي نو د یې ښه په کلار ورسره دا اننګس کیری کولی شي بیا د پسې ون ډاون چې دغه زما په نظر باندې ښه به دی چې دغه روباسي شاداب خان ګوره لیگ سپینر دی مګر شاداب بیټینګ کولی شي ته باید یو نیم داسې آؤٹ آف د باکس تھینکینګ وکړې ځکه نړیوال جام چې ګټې آؤٹ آف د باکس باید یو څه سلسله راوځي لکه ګوره نړیوال جام 1992 کې عمران خان خپله ون ډاون راووته په 2008 کال 9 کال کې چې پاکستان کوم ګټلی و هغې کې هم شاهد افریدي اول ډاون و بیا یې مخکې که همدغسې یو څه باید پکې چینجز ستا دغه کې راشي نو شاداب ون ډاون چې شاداب په پی ایس ایل کې هم ښه لوبه کوي he can bat او سپیشلی چې لایسنس ورته ورکړي چې just go and express yourself نو دا به یو ښه دغه نمبر 4 زما په نظر باندې پاکستان بیا دغه پکار دی دغه ته قتل پکار دی که رضوان ولیاړي په وکټ باندې نو حیدر علي شوډ گو نمبر 4 مګر که چېرته رضوان آوټي بیا بابر اعظم دپاره ښه دی خو جنرلی لیس پټ حیدر علي نمبر 4 تا سره باید اولني 8 اورو دپاره داسې پلیران چې هغه تا ته 8 اورو کې 80 رنزې درکړي بیا د 8 نه تر 15 پورې دا 42 40 بالونه چې په دې باندې ستا ټیم 40 رنزې وکړي نو دی شوي 110 لاست 5 اوور کې ته 50 کولی شي چې وکټ یې سره 4 ټیم کولی شي نو 160 170 په دې پیچونو باندې winning total دی نو نمبر 4 حیدر علي شو نمبر 5 بابر اعظم نمبر 6 دغه پکې راواچوه حفیظ ځکه ګوره حفیظ صرف بیټینګ نه دی حفیظ بالینګ کې د بیټینګ نه زیات پکار راځي د پاکستان یو خو لیفټ هینډر کلر دی ارخه نه ښه لیفټ هینډر ورته راوله حفیظ یا ایل بی ډبلیو کوي یا بولډ کوي څه فساد ور باندې کوي خو حفیظ از ا لیفټ هینډر کلر نو دی باید خامخا په خپل بالینګ د وجې ټیم کې چې بالینګ نه کوي بیا ضرورت نشته خو که بالینګ کوي he should be in the team نمبر 6 هغه هیټینګ هم کولی شي straight down the ground he plays spin good وخت سره سپینران ښه لوبوي نو نمبر 6 دا شو نمبر 7 تا سره آصف علي شو پاکستان سره ګوره دا بیټینګ چې کله تا ته ضرورت راغی په منځ کې ته مخکې وروسته کولی هم شي آصف علي یو کین یوز هم ایز ا فلورر چې ضرورت راغی مخکې هم لړه کولی شو خو ټیکنیکلی نمبر 7 د دا شو نمبر 8 زما په نظر باندې د اماد وسیم په ځای محمد نواز ښه دی ځکه محمد نواز دا سپین داسې دی د محمد وسیم اکنامیکل سپین دی اکنامیکل سپین چې دی په د دوبۍ وکټو باندې به ډېر زیات اکنامیکل بالران لکه سپینران به اکنامیکل جنرلی مګر تا ته داسې سپینر پکار دی چې هغه ورایټي چې هغه تا ته وکټې اخلي دا محمد نواز چې دی که تاسې یې د هسټري وګورئ دا همیشه د اوپنرانو وکټې اخلي او هیز ا ګود اډیشن بیټینګ تا سره و پورې دی بټ هی کین بیټ ایز ویل بیټینګ هم کولی شي نو 8 نمبر محمد نواز شو 9 نمبر تا سره محمد وسیم جونیئر شو دا انادر آل راونډر دی ښه 140 پلس بالینګ هم کوي او هم بیټینګ هم ښه ورانې شپږیزې وهي نو دا د پاکستان دپاره د آل راونډر دوی د فهیم اشرف په ځای دا سلیکټ کړی دی he's a good guy you will watch him good batter and bowler نمبر 9 شاهین افریدي ګوره شاهین افریدي is expensive نه نمبر 10 ایکسپنسیو وی سکور ورکوي بټ وکټ اخلي چې ضرورت راشي یو انرجیټک بالر دی نو تا ته یو داسې بالر په کار هم دی چې هغه راشي او وکټ درته وباسي نو 10 شاهین افریدي 11 حسن علي یا 10 حسن علي 11 شاهین افریدي یو شی شو د سکواډ کې د پاکستان سره 3 فاست بالران شو یو ورسره شاهین یو ورسره حسن علي یو ورسره محمد وسیم دا درې واړه ښه بالران هم دي ښه چینج آف پیس حسن علي او دغه کوي محمد وسیم او 140 پلس ټول بالینګ کولی شي به وخت یې ضرورت نو درې در سره فاست بالران شو د دوبۍ په پیچ باندې زه اوس هم دومره فین نه یم د درې فاست بالرانو 2 بسۍ وي مګر د پاکستان دا لاین اپ چې دی
دا ډیر بهترین دی. تا سره لسم حسن علي پورې بیټینګ دی، ضرورت پرانه شي خو ټیکنیکلی 7 پورې چې دی تا سره آصف علي یا 8 نوازه پورې داسې بیټسمینان دي چې هغه تا ته میچ ګټلی شي په وخت ضرورت. نو 3 د فاست بالران شو، 3 تا سره مین سپینران شو، یو در سره لیگ سپین شو. شاداب ریسټ سپینر دی، یو نو لیټس سی دا سپین هغه سي نه چلیږي، مګر ایز ا سمارټ بالر، ډیر زیاته لوبه کړې ده، تجربه شته. سو لیگ سپین دی یو ورایټي سو. دویم تا سره سیکنډ دغه سو حافظ، یو نو محمد نواز نه یادوم خو حافظ به یاد کوم. حافظ آف سپینر دی او داسې آف سپینر دی چې ډیر اکونومیکل دی. یا د هغه باندې بالینګ اعتراض شو ځکه یې بالینګ نه کاوه. دې ځل ته نړیوال جام دی، دیس شوډ بي هیز لاست ورلډ کپ او زړه د خلاصه دی ولي که څوک یې ریپورټ هم کي که نه نو 14 ډیز پورې چې دی تا سره ټایم ای او 14 ډیز دغه پورې ورلډ کپ ختمیږي موست لایکلی 21 ډیز کې. نو چې په اول گیم کې ریپورټ نشي هغې نه وروسته که ریپورټ هم شي اټس ناټ ګن بي ا بګ ډیل. نو حفیظ باید خامخا خسي جادو وکړي. نو هی از ا ګډ بالر، very economical او د کار بالر. پاکستان دپاره به ټرمپ کارډ زما په نظر د حفیظ یي، خاص سپینر. اینڈ لیفٹ آرم محمد نواز. محمد نواز صاحب چې دی زما په نظر سمارټ بالر دی، لکه وکټ ټیکر بالر دی. نو تا سره 3 واړه ورایټي شو، لیفٹ آرم سپینر، آف سپین، لیگ سپین. سپین دی مضبوط شو. تا سره 3 فاست بالران شو، لیفٹ آرم شاهین افریدي، رائټ آرم چې دی هغه ان سوینګ بالینګ دغه کوي دا حسن علي، هی از ګډ. محمد وسیم ښه چینج اپ پیس هم لري، ښه فاست بالینګ هم کوي 142 پلس باندې. سو د پاکستان هم بالینګ هم بیټینګ ښه دی. پاکستان همیشه لږ دغه کې بیټینګ کې لږ مشکلات ورته جوړیږي مګر هغه څه پروا نه کوي. اوس دوی سره دومره بیټینګ لاین اپ دغه کېږي سیټ کېږي چې دا ډېر زیات دی. شعیب مقصود به په بینچ چې ضرورت راشي د چا په ځای باندې چې وغواړي آصف علي او شعیب مقصود په منځ کې هر څوک چې چینج دي کې زما په نظر شعیب مقصود هم راوستی شي او آصف علي د دوی خوښه ده. خو اوپننګ ته اگین رضوان، فخر زمان، ون ډاون، ورپسې شاداب نمبر 4، حیدر علي نمبر 5، بابر اعظم نمبر 6، ایدر حافظ اور یو نو بس حافظ نمبر 6. 7 په آصف علي او شعیب مقصود کې یو کس چې کوم یو د دوی خوښي کوم چې فارم کې دواړه اصل کې وکټې ورخطا کوي، دواړه خطا کوي، دومره دغه لکه هیڅ پته نه لګېږي. نو چې هر یو د دوی خوښي هغه لوبولی شي. جسټ ډیپینډز چې نیټ کې څوک سي ښکاري کوچز ته. نمبر 8 محمد نواز، نمبر 9 محمد وسیم and number 10 حسن علي، 11 شاهین افریدي. دا پاکستان یو بهترین سکواډ دی زما په نظر. زموږ چې کوم ګروپ دی هغې کې پاکستان، انډیا، افغانستان، نیوزیلینډ، موست لایکلی بنګلادیش به هم راځي او زما په نظر آیرلینډ به هم راځي. نو دا به هغه سکواډ چې زموږ ګروپ کې وبرابریږي. نو زما په نظر باندې دې ګروپ نه چې هر څوک وځي پاکستان او انډیا موست لایکلی دې طرف نه وځي. هغې طرف نه زما په نظر اسټریلیا، انګلینډ، ویسټ انډیز دې کې به 2 کسان راوځي. او فائنل چې دی موست لایکلی یو نیور نو انډیا ورسز پاکستان اگین کېدای شي فائنل راشي او معلومات به کېږي. نو دا و تاسو سره د پاکستان په اړه زموږ دغه شریکول نظر چې کرکټ د هغوی خپل سکواډ اعلان کړی، افغانستان لی نه دی اعلان کړی. یو څه دغه شته دی، ټایم شته دی، یو ورځ نیمه اعلان به یې کړي. هغوی ګورو چې څه تغییرات پکې راځي، په هغې به بیا خبرې کوو. دا اوس بعضې دوستان ګوره زه به کوشش وکړم چې تاسو ته چانس درکم چې تاسې دلته دغه وکړئ، خپل نظر شریک کړئ. مګر داسې چې کله کله زه ورته دغه وکړم بیا هغه کېږي نه، لکه ستاسې په کیمره راځئ نه. دلته بعضې خلکو ریکویسټ را لېږلی چې ما کیمره باندې ځان سره اکسپټ کوي. نو راځئ د ویورز ته به لږ چانس ورکړو چې تاسې هم د خپل دغه وکړئ. یو خو چې هر څوک راغواړم هغه کس باید اول دغه پروفایل باندې خپل پکچر یي، ښه چې خپل پکچر دی په پروفایل باندې نه هغه کس ګوره هغه سره هم نه لګېږي. بیا خیر سیټ نه شو دا دی. ګوره دومره ریکویسټ راځي وایي هغه وایي څوک ما راواخله، ما ته زنګ ووه، ورېږه تا ته به زنګ ووهو که نه پوه شوې، ما ته وایي زنګ ووهه دا دی
راځي. هغه بعضې ټیم کې بیا خلک وایي چې زما دغه غږ چې دی دغه شو شینواری صاحب افغان وایي ما داسې کس ته به زنګ وګوره چې کرکټ دا خو بلا ډېر خلکو زنګ ریکویسټ راولېږه. نو اوس دی کې موږ کوم کس راپورته کو کوم راپورته نه کو. ظالم بچو نو ستاسو هېڅ پته نه لګېږي چې څوک څومره په کرکټ پوهېږي څومره نه پوهېږي څوک د کرکټ څومره شوقي دی. نو دا نور داسې خاص پکې دغه نشته او نه دا شي نه زما لګېږي وایي ما ته زنګ شه خو هلکه یو ورېږه ښه 15 دا وګوره یو خو دې زنګ کې هم دومره مشکل جوړ شي دغه دی ځه تا ته به زنګ ووهو وایي ته نه ورځو دا څه برینګ اون کیمرا زه حکمت الله مومن صاحب ته مې زنګ ور ووهه راځه که چېرته دی په لاین کې سي. د افغانستان پاکستان انټرنیټ کې اکثره مشکلي او دغه کېږي نه دا بار ملکونو کې بس اروپایي که امریکایي که بل ځینې هغې ځای کې اکثره نیټ سي نو خلک آنلاین راتلی شي. ستاسې دغه نه دې ځای نه ګوره دا دی نه کېږي. بل وایي کال می دا کال می والا به څوک چې سلام زنګ شه موسی صاحب زنګ به درته ووایم ښه دا واله ایډ مې کړې خو چې څنګه چل کې اوس ښه دوستانو بس دا کرکټ و. په کرکټ باندې به راځو خبرې به کوو دلته به هم خبرې کوو. د ګراوند له زما معلومات نه کېږي چې ابودبۍ ته دوبۍ ته به ځو او که نه به ځو. تېر ځل خو موږ تلو ویلي مو چې ځو به دې ځل د افغانستان سکواډ به وګورو. سکواډ که ښه برابر و لکه داسې سکواډ و چې هغه د افغانستان ریپرزنټیشن یې کاوه. اوس هم هغه یو سړی غریب عظمت الله عمرزی صاحب چې دی هغه پکې نشته دی یو ښه ینګ آل راونډر دی. لکه دا اصل کې نړیوال جام کې باید یو دوه زاړي او سپیشل T20 نړیوال جام کې خو باید ټول ځوانان ورولې سم ځوانان ورولې چې سم د ګروګانو غوندې زړه د خلاصه دا لوبه چې دا د جذبات او احساسات تو د پاره لوبه وي ښه د پیشن د خپل وطن د پاره هغه خلک چې هغه مخکې ځي په دې باندې نشي تللی. اورډینري چې ټیم ته وګورې د افغانستان ټیم نه ډېر ټیمونه ښه دي. عین بنګلادیش ټیم هم پته نه لګېږي چې هغه مونږ مات نه کړي. نو مطلب دا دی چې معلومات به وي چې دوی څنګه ټیم سلیکټ کوي خو د زړه د خلاصه باید خواري وکړي هر څه ایر کړي. هر شی چې افغانستان کې کېږي تی شی نه کېږي تر نړیوال جام تر نومبر 10 پورې دا شي نه هیر کوي. صرف فوکس په کرکټ وکړي او دا ځان سره سوچ وکړي چې موږ به تاریخ جوړو. ګوره تاسو آلریډي تاریخ جوړ کړی دی چې دا کرکټ دې ځای ته د افغانستان را رسېدلی لکه کریم صادق دی او رئیس احمدزی صاحب او نور دا ټول چې څوک دي که نه زاړه کسان تاسو په تاریخ کې یاستئ ځکه تاسې کرکټ دې ځای ته را رسولی. کله چې د افغانستان د کرکټ ذکر کېږي ستاسې ذکر به کېږي مګر تاسو اوس کوشش وکړئ چې کرکټ د ودې دپاره کار وکړئ. دا ضروري نه چې هر ځای کې په چوکۍ باندې ناست یاستئ. نو هیله ده چې بس خپل عزت خپل دغه کې نور وساتئ او بس کرکټ پرېږدئ. دا زاړه خلک چې ټول زما په نظر باندې بس ته حمید حسن صاحب دې هم لاړ شي شاپور زادران او هغه دولت زادران او پسې همداسې نور سمیع الله شینواری هم پکې خوشرو کې بوته چې په هغه به شی کوي همداسې نور. خو دا ټول خلک باید تیری چوټي کړي. اصغر صاحب چې دی هغه دې هم T20 نه شهزاد محمدي خدای ته وګوره یار بس دې فټنس سره نور نه کېږي. همداسې ډېر دا باید ټول یو طرف ته شي. ټیسټ کې د لوبه کوي خیر دی که ډېر سخت یې زړه کېږي لکه اوس مثلا زړه یې نه صبرېږي چې خامخا باید زه کرکټ وکړم ډومیسټک کولی شي مګر که بیا هم ټیسټ کې وکړئ مګر دا T20 خو بیخي ځوانانو ته پرېږدئ. سمه ده ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه دغه صاحبي وایي آریان خان صاحبي مارا والا ښځه دا دی بیا د ایډ کوم د افغانستان دغه مړه او د پاکستان انټرنیټ هم دغه سي نو ګوره لږ کمزوري دي چې کار دې وشي که نه. خو ستاسې ټول د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. راځو به تاسو سره خپل نظر شریکو د کرکټ په اړه باندې. موږ د کرکټ شوقیان یو تاسو د کرکټ شوقیان یاستئ. دې پسې مه ګرځېږئ څوک یې ګوري څوک نه ګوري چې شی راځي پیسې راځي نه راځي هغه کاتو پسې تاسې د هغې سر مه خورئ. هغه که ستاسې خوښه که خوښه نه راځي به پوه شوې او که موږ ضرورت لرو او که نه لرو هغې کې هم ستاسې کار نور نشته دی ځکه د دې ضرورت نشته تاسې ته 10 ځل ویم چې زه ضرورت نه لرم ځکه دا شی افغانستان کې خلکو په شرمونو وشرماوه فرحان کسکریو سبزي وي زه ضرورت نه لرم بیا هم په کرکټ بورډ باندې داسې ناست و پوه شوې ځان یې میخ کړی و.
نو چې ضرورت نه لري بیا چې په یو کار نه پوهېږي څه ضرورت دی چې هغه کار وکړي پرېږده چېرته سم سړي ته یې پرېږده نو انشاءالله بیا به سره خبره کوو د افغانستان په سکواډ باندې هم ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه د مینې محبت نه یو جهان مننه موږ د مینې محبت خلک یو موږ د سولې امن خلک یو یو د افغانستان یو ډېر ټاپ خبریال هغه راته ووایي چې که دا د افغانستان ټیم نه بغیر به کوم یو ټیم سپورټ کوي یا دغه شي ما ورته اول خو د افغانستان ټیم نه بین کیږي خو هغې نه وروسته دویم ټیم چې زما په نړیوال جام کې پاکستان دی نو هغه ماته او پاکستان نه پاکستان د ما ورته ګوره سیاسي اختلاف په خپل ځای مګر پاکستان چې دی هلته ته ځان سره خپله سوچ وکړه یاره ته څنګه بل ټیم سپورټ کوې دغه ته وګوره په پاکستان په ټیم کې محمد رضوان چې هغه پښتو خبرې کوي که نه لکه چې بالنګ وکړه داسې یو خوند راکوي که نه چې ظالمان عجیبه خلک یاستئ بیا فخر زمان ته وګوره پښتون دی حیدر علي صاحب دی پښتون دی دغه دی پښتون دی د محمد نواز صاحب دی پښتون دی شاهین افریدي دی پښتون دی محمد وسیم جونیئر دی پښتون دی و ظالمانو دا ټیم زه اوس څنګه دغه نه کړمه نو زما د افغانستان ټیم چې دی هغه خو همیشه ګوره دغې ده تاسې اوس د پاکستان یاستئ پښتانه یاستئ په اصل باندې افغانان یاستئ ستاسې آبا و اجداد پلرونه نیکه زموږ د همدغه خاورې نه تللي دي مګر فی الحال د پاکستان نیشنلټي پاسپورټ تاسې سره دی تاسې ځان ته پاکستانیان یې پروا نه کوي زموږ ژرونه یاستئ افغانان که ځان ته د افغان ویم څه درنه نه کمیږي نه زیاتیږي او که ودې نه وي هیڅ مشکل نشته بیا هم هغه حقیقت نه بدلیږي ته زموږ په خوا هم رور وي نن م هم رور یې سبا به هم زموږ رور یې زموږ او ستاسې رورولي چې دا نه ماتېدونکې ده نه ختمېدونکې ده دا په یو څو نفرت پالو باندې نه ختمېږي چې هسې چټي راځي د یو څو لایکونو دغه خدای د بیخ په دې لایک او په دغه وباسه دا تیشی شو په دې نفرت باندې هره ورځ به راپاڅېږي نفرت به ټرېږي بیا به اخره کې چی وشي د هغې نه دا ذهني مریضان کېږئ موږ چې هسې خوشحاله یو ریلاکس په هر ځای کې دا ولې موږ د مینې محبت خلک یو موږ نفرتونه چې هر ځای ته راځي موږ یې دې نه لرې که یار چې څوک راته څه وایي زه ورته مړه بس ویې بخه خدای دپاره یې وبخه کیسه یې ختمه کړه نو نفرت او دې شیونه تېرېږئ چې څوک کنځل هم کوي بېرته ورته کنځلې دغه مه کوئ هېڅ هم ورته مه یوئ پوه شوه کنځل والا دغه کې هم زه بلاک کوم تاسې ورته څه مه دغه کوئ خو خپلو کې مینې محبت او یووالي دا سره زیات کوي او سره په دې ژوند وکړئ څونه چې د وس کېږي ښه خبره کوئ بده چاته مه رسوئ بد ور رسوئ او بده کوئ مه همدا موږ ته اسلام هم ویلي دي همدا موږ ته پلرونو او نیکونو هم ویلي دي په لوی الله مه سپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری خدای په امان السلام علیکم